د جنابت د غسل شرعي طریقه څنګه ده؟ جواب: د غسل کولو په وخت کې تر ټولو د مخه په زړه کې داسې نیت وکړه چې زه د الله تعالی د رضا لپاره غسل کوم، یا داسې نیت وکړه چې زه پاک سم د الله تعالی د عبادت کولو لپاره غسل کوم. بیا دواړه لاسونه تر کوچني بندو پورې 3 واره پرېمینځه. بیا لویه کوچنۍ استنجا وکړه، یعنې کوچنۍ لویه دواړه شرمګاه پرېمینځه، که څه هم پر هغو باندې څه نجاست نه وي لګېدلی، او که چیرې نجاست لګېدلی وي نو هغه نجاست هم پرېمینځه. بیا که چیرې پر بدن باندې یو ځای یو نجاست وي لکه مني وغیره لګېدلی وي نو هغه پاک کړه. بیا مکمل اودس وکړه. اودس پر داسې طریقه وکړه چې څرنګه چې د لمانځه لپاره کوي، او په هغه کې د اوداسه د فرایضو سنتو او آدابو په ښه طریقه سره د فرایضو سنتو او آدابو رعایت وکړه. بیا پر پوره بدن باندې 3 واره په ښه طریقه سره اوبه وبهیوه، د بدن یو ځای هم وچ پاتې نسی، چې پر بدن باندې اوبه بهیوې. بدن په لاس سره ښه سم مږه. هم پر بدن باندې د اوبو بهیولو ښه طریقه دا ده چې اول وار پر سر باندې 3 واره اوبه واچوي، بیا 3 واره پر رسته وږه، او بیا 3 واره پر چپه وږه. بیا دغه رقم 3 واره پر ټول بدن باندې اوبه وبهیوه. لیکن که چیرې یو شخص د دغه ترتیب د لحاظ بغیر پر ټول بدن باندې 3 واره اوبه واچوي هم جایز دي. د جنابت د غسل فرایض: یو وار ښه سمه خوله پرېمینځل، یو وار ښه سمه پزه کې اوبه اچول چې د پزې تر نرمې حصې پورې اوبه ورسیږي، یو وار پر ټوله بدن باندې اوبه بهیول په داسې طریقه سره چې 1 ذره برابر هم یو ځای وچ پاتې نسی. در المختار، حاشیه ابن عابدین، رد المختار، لومړی جلد 151 صفحه. طلب الدعاء، مولوي عبدالستار حسین.